سلام، وخت مو په خیر. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو اعلان وکړ چې د تېرو ولسمشریزو ټاکنو د 8556 محلونو رایې تر ارزونې او تصفیې وروسته چمتو دي چې د معلوماتو د جمع بندۍ مرکز سیستم ته ورزیاتې شي. د بهرنیو چارو وزارت ګوښه کړل شوی ویان صبغت احمدي وایي جمهوري ریاست یې له دنده د لرې کولو واک نه لري او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل په ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو ټیم 115 میلیونه ډالر لګولي. موږ داسې لیستونه لرو چې د ځینو کسانو د پیسو په بدل کې صندوقونه ډک کړي. په امریکا کې دوهم افشا کوونکی چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات په لاس لري. د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره یې خبرې کړې دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو پوځي مسؤلان وژل شوي دي. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته شوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. سبا 9 بجې او 10 دقیقې به مس عینک اتلان د بوس ساتونکو په وړاندې لوبه ترسره کوي. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د تېرو ولسمشریزو ټاکنو ګټونکې ډله معلومه ده او لنډمهالی حکومت نه رامنځته کیږي. دوی د ټاکنو پر کمیسیون غږ کړی چې یوازې د بایومیټریک رایو پر اساس دې د ټاکنو پایلې زر تر زره اعلان کړي. د افغانستان د کورني کرکټ لیګ شپږم پړاو په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو له بند امیر ښامارانو په 15 منډو په توپیر لوبه وګټله.